زما په خاوره زما وسایل دومره ډیر دي الحمدلله. زما پښتون ولې داسې دی؟ مونږ دا وایو چې که چېرې زما په خاوره څوک دغه کوي که نه کاروبار کوي نو مونږ به کوشش کوو چې لومبی به چې کوم دی هغه ته دا وایو چې که ته زما په خاوره کاروبار کوې روزګار کوې نو زما د پښتون رور به ځان سره کفیل ساتې. کاروبار به دلته د کفیل په توګه وي د پښتون کفیل په توګه. ټیک شو. دویمه خبره دا که تاسو وګورئ زموږ په خاوره چې کوم دی مونږ په 3-4 روپۍ باندې بجلی یونټ پیدا کوو. هغه چې کوم دی مونږ نه اخیستل کېږي او په 80-80 روپۍ باندې مونږ ته راکول کېږي. که چېرې همدغه بجلي مونږ ته 10 روپۍ ارزانه شوه نو دغه به کوم ځای کولابېږي؟ کارخانې به کوم ځای کولابېږي؟ زما په خاوره به کولابېږي که نه. همدا وایو چې پښتون شته شي او دا یقین وساتئ پښتنو ته هم دا وایم چې د دې نه بهترین منشور دا ستاسو د هسکې غړۍ منشور دی. یقین وساتئ تاسو ته د دې نه بهترین پارټي بله نه میلاویږي. په حقیقت کې تاسو نن وګورئ هر پارټي تاسو وګورئ ورته ووایي چې که چېرې ته د پښتون نماینده کېږې نو په جار دا غږ پورته کړه چې دا خاوره د پښتون کام خاوره ده او په دې اولنی حق د پښتون دی.